خو زه به یو عجیبه خبره درته وکړم، دا میډیا مه پرېږدئ، بلکې دا میډیا داسې استعمال کړي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغې مبارکې دعا مصداق وګرځېږي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دعا مو نصیب سي. پوهېږئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دعا څه شی ده؟ چاته یې په خپل امت کې کړې ده؟ هغه انسانانو ته یې کړې ده څوک چې حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم واوري، زده یې کړي او بیا یې نورو مؤمنانو مسلمانانو ته ورسوي او نورو مسلمانانو ته یې بیان کړي. پیغمبر علیه السلام دغسې امتیانو ته دعا کړې ده، وایي الله جل وعلا دې دوی ښایسته کړي. الله اکبر، لا اله الا الله. الله دې وایي د دوی مخونه له نوره ورډک کړي. څه معنا؟ د دې دعا مطلب دا ده چې الله دې دغه انسان ژوند او زندگی او دنیا او آخرت ټوله خوشحالي ورډک کړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا د هغه انسانانو ته چې حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوري او بیا یې نورو مؤمنانو ته رسوي. که زه تاسو ته وایم چې میډیا پرېږدئ، هیڅوک به پرې نه ږدي. میډیا مه پرېږدئ، بلکې میډیا داسې استعمال کړئ چې د خپل آخرت، د خپل قبر او د دنیا د ګټې دپاره استعمال کړئ. د خپل رب د رضا، د خپل پیغمبر د خوشحالي دپاره دا میډیا استعمال کړئ. د دین دعوت پکې وکړئ، احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې نشر کړئ. داسې مه استعمالوئ چې بیا به ته مړ یې او بیا به تا ته دا ګناه جاریه در روانه وي، بیا به دې څوک د الله جل وعلا له عذابه نسي خلاصولی. میډیا مه پرېږده، بلکې داسې استعمال کړه که چیرې دې د الله د رضا دپاره استعمال کړل، د دین خدمت دې پکې وکړل، دا بیا نعمت ده د تا دپاره چې ته به نه یې په دې دنیا کې، خو د تا دا اکاونټونه به یي، الله به تا ته اجر درکړي کله وخت کې چې دا میډیا د الله د رضا دپاره او د دین د خدمت دپاره د استعمال کړي.